د سالارو سیمه په میدان وردګو ولایت کې د تیرو جګړو پر مهال د هیواد له نامنو سیمو څخه وه چې اوس مهال په یوه تفریحي سیمه بدله شوې ده. د سالارو په سیمه کې د ناټو او امریکایي ځواکونو په وړاندې درنې جګړې تیرې شوې دي. د یادې سیمې خلکو هم په تیرو جګړو کې قرباني ورکړي. هغوی اوس خوښ دي چې په هیواد کې بشپړ امن ټینګ شوی او دوی عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. دا کلی په مکمل توګه د ظالمانو د لاسه وران شو چې درې پوستې وې، یوه د کلي په یوه سر کې وه، یوه په دغه مابین کې د جومات وه چې تقریبا دغه جومات هم په مکمل توګه داسې و چې وران کړی و، ویجاړ و، خلکو د پروسه رایسلی جوړ کړو. هغه هم د جومات هغه دی، هغه وینې چې ورونه ورسه او د شان یې ټول د ظالمانو د لاسه ختلي او ټول په مکمل توګه وران شوی. نور هم داسې دغه کلی ټول د دوی مهاجر شو، څوک کابل او غزني ته ولاړل، څوک پاکستان ته ولاړل چې د چا وس و چې دلته یو داسې کور جوړ کړو چې هغه فقط مغه سرپناه یې جوړه کړه. مخکې وختو کې ښه ډېر مشکلات و، اوس هغه مشکلات نشته، جنګ به و او د موږ مشران وروران به هغه چې کوم و درس ته نه شوی تللی، په هغه ورځ به دوی غیر حاضر پاتې وو خپل کور کې. هم ظلم وشو، هم کبر وشو، هم خلک لوټ شول، هم د خلکو کورونه لوټ شول، هم خلک اواره شول. د سالارو په سیمه کې اوس مهال پوره سکون او آرامتیا حاکمه ده. خلک خپلو کاروندو او باغونو ته ځي او ورځني کارونه په پوره ډاډ سره ترسره کوي. کاروبار په دو منطقه کې اوس الحمدلله امنیت ته یا کاروبار شروع شوی دی. ټول خلک د شپې او د ورځې کړلی چې خپل کارونه په مخ باندې بوزي او ډېر خوشحاله دي. د موږ استادان شاګردان د ټول د خپل نوي تعمیر ته او د خپل ځای ته ډېر خوشحاله دي، ډېر په مینه محبت باندې خپل زده کړې مخ ته وړي. موږ مخکې چې جنګونه و سم درس نه شوی ویلی، مکتب نه و، خو بیا هم د موږ معلمانو موږ ته درس ویله او په جنګ په وخت کې سم درس نه شوی. اوس چې ارامي ده الحمدلله موږ سم درس ویلی شو او خپل درسونه سم په مخ وړلی شو. د لوی لارې مسافر هم په هیواد کې د رامنځته شوي ډاډمن امنیت ناخوښي څرګندوي او وایي چې اوس مهال دوی په ازادانه توګه د هیواد هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. امنیت خوب است، بیادر از خاطر امنیت هیچ گپ نیست. امنیت 24 ساعت مردم عبور و مرور میکنن. موږ وتوانېدو چې یو محدود شپږ صنفه د خپل متوسطې ښوونځي دپاره جوړ کړو چې اوس زموږ بعضې کارونه جریان لري، کارونه هم پای ته نه د رسېدلي. په هغو طرف کې د موږ یو 3 صنفه چې سرونه یې تر اوسه لوڅ پاتې دي، پټ نه دي، کار هم جریان لري د مکتب. خلک ډېر راحت دي، په دې راحت دي چې د شپې او د ورځې ګرځي، ظلم نشته، تعداد نشته، کوم جبر نشته دی. د خلکو چې ګرځي چې انجینر صاحبان ګرځي نه څوک غلا کړی شي، چې اوس انجینر صاحب راشي منطقې ته چې د هر چا څه په خپله ګرځېدی شي، هغه خپله هغه کړی شي، پلانګوارداري ورشی کړی شي. او هر څوک چې په دغه سړک ځي که دغه چا پوښتنه ترې وکړه چې چیرې څوره دولت کې پوښتنه ترې وکړه، هغه ته کول نور داسې نشته چې چا څه ظلم وکړی شي، نه د پیسو غل شته، نه د بل غل شته، هېڅوک نشته. د خلکو مکمل په امن دي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په سالارو سیمه کې د بیا رغونې او پرمختګ کارونه پیل شوي. د ښوونځیو ودانۍ او په جګړو کې ویجاړ شوي کورونه بیرته د سیمې د خلکو لخوا جوړیږي. خلک هیله دي چې په دغه سیمه کې د عامه تاسیسات او بنسټیزې پروژې پلي شي. شبنم وزري، ټایم نیوز، د سالارو کلی میدان وردګ.